رب العزت په بندگانو کې هغه بنده ډیر زیات خوشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بارک فرمایي چې هغه بنده تقی وي، غنی وي، خفي. ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. بېشکه رب العزت هغه بنده ډیر زیات خوشي چې هغه پرهیزګار وي، بې نیازه او پټ مخلص وي. دغه درې صفتونه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بارک په دې مبارک ارشاد، حدیث او وینا کې ذکر کړي دي رسول الله بارک، دا د یو مؤمن، دا د یو مسلمان د خدای په نيز کې د عزت او د مقام د لوړېدلو، الله ته د قرب او الله ته د خوشي صفات دي. الله دې موږ تاسو ځینې برخمن کړي. تقي هغه چاته وایي په یقوم بأوامره ويجتنب عن نواهيه. هغه څوک چې الله تعالی نه ویره لري، هغه امرونه پر ځای کوي چې کوم الله یې د کولو حکم کړي، لمونځ، زکات، حج، روژه او داسې نور. او له هغه کارو څخه ځان لرې ساتي د کومو خبرو څخه چې الله منع کړي. یو ته اوامر وای او دویم ته نواهی وای. غنی هغه څوک چې بې نیازي الله ته خوښ دی، یعنی الذي استغنى بنفسه عن الناس غني بالله جل جلاله. هغه څوک چې د خپل ځان لپاره له خلکو څخه بې نیازي اختیار کړي، له خلکو تمه نه ساتي، یوازې له الله رب العزت څخه تمه کوي او په الله پاک باندې اعتماد او باور او په الله باندې غني او په خپل حصه او نصیب باندې راځي، یعنی قناعت اختیار کړي. خفي چې کوم صفت نبی علیه السلام ذکر کړی دی، هغه وهو الذي لا يظهر نفسه ولا يهتم ان يظهر عند الناس. هغه څوک چې خپل عبادتونه او نیکی، ښه عملونه، ښه کارونه نه ښکاره کوي، له ریاکارۍ نه لري، له ځان ښودنې نه لري، او دی هیڅ ارزښت ودې ته نور کوي چې خلکو په منځ کې یا مشهوره سي یا خلک د ده په باره کې څه ووایي. لکه شپانه چې د رمې سره ورسره وي، خلک څه ښه وایي که بد وایي، د ده په هغه کې کوم باک نه وي. دی خپل هغه ښه نیکۍ چې دی هغه د خلکو د لیدلو لپاره نه کوي، نه خلکو ته ښکاره کوي. دا حدیث شریف د رسول الله مبارک انسان ته د اخلاص، د قناعت او د رښتینی تقوا درس انسان ته ورکوي. او انسان لکه څنګه چې په باطن الله شایسته ګرځولی دی، دغه رنګ به نسبت در باطن ظاهر ته ډیر کتل کیږي، در ظاهر باطن ته ډیر کتل کیږي. هم باید انسان رښتونی سي او الله رب العزت ته د بنده ډیر زیات خوښ دی چې دا صفات کې پکښې کی. خدای